أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سکتہ په دې درس کې به سکتہ را پیژنو. دا درس موږ ته را پیژني او چې سکتہ وایي ستا او دا به چیرته کیږي او د سکتې او د وقف ترمنځ فرق څه شی ده. د سکتې لغوي معنا ده خاموشي، غلی کېدل، خاموشه کېدل. دا هم د ابتدا او د اعاده په څیر باندې د وقف د متعلقات د جملې نه ده، ځکه د وقف په بحث کې دا هم ذکر شوی ده. البته وقف کې او په سکتہ کې فرق دا ده چې دو فرق دي. یو فرق دا ده چې د وقف او د سکتہ کې چې کوم د आवाज قطع کېدلو کوم فیصدي ده هغه په وقف کې ډیره ده او په سکتہ کې لږه ده. دوهم فرق دا ده چې وقف کې بیا سا او आवाज دواړه قطع کیږي او سکتہ کې صرف او صرف आवाज قطع کیږي. دا فرق ده. امدی وجنه که تاسو فکر کړئ د سکتې په تعریف کې د زمانن کلمه پکې راغلی وای، لږ وخت لپاره आवाज قطع شي او بیرته شروع کول. دا د سکتې په تعریف کې مخکې تفصیلا تیر شوی ده. او دا پکار ده چې سکتہ اوس په کومو ځایونو کې پکار ده. په قرآن مجید کې سکتہ څو ځایه ده. قرآن مجید کې د امام حفص رحمه الله پر روایت باندې 4 ځایه سکتہ ده. سورة کهف په اولنی آیات باندې عوجا قیما بالف باندې. سورة یاسین کې من مرقدنا هذا. سورة قیامه کې وقیل من راق. او په آخرنه سپاره کې سورة مطففین کلا بل رانا. دغه 4 ځایه سکتی خو هغه سکتی دي چې کوم صاحب د روایت، زموږ تاسو صاحب د روایت څوک ده؟ امام حفص رحمه الله څخه ثابت دي او دا ضروری هم دي او واجبي هم دي. او تاسو ورته چې ځینې علما ورته دا واجب بولی، څوک چې د روایت پابند دي او د دې پرېښودل د روایت خلاف راځي. څوک چې ځان د امام حفص رحمه الله د روایت پابند بولی او خپل تلاوت د امام حفص رحمه الله د قواعدو په اساس باندې کوي، هغه ته دا ځایونه باندې سکتہ کول ضروری او لازمی او واجبی دي. او څوک چې د دې پر روایت کې نه نو هغه بیا د بل روایت تابعداري کوي. خو البته ځینې علماو په دې ځای باندې سکتہ کول او نه کول دا هم جایز ګڼلی دي ځینې علماو. خو د امام حفص رحمه الله مذهب دا ده چې په دلته سکتہ کول چې دي واجبي او ضروری دي. د هغې نه بعد ځینې سکتې نور هم شته چې علما مقرر کړي دي دې لپاره چې هغه واجبي هم نه دي، البته جایز دي. د امام حفص رحمه الله په مذهب کې واجبي نه دي، البته جایز دي. نو هغه دلته په نښه کړي دي. 4 دا دي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا بالف باندې. نو سورة اعراف بول ځای کې اولم يتفکروا ما بصاحبهم په واو باندې. سورة یوسف د اعرض عن هذا په الف باندې. او د سورة قصص يصدر الرعاء وابونا
نو سورته قصص دا او دا په حمزه باندې. نو سلور غشل او سلور دا شول. د اولنی سلورو د امام حفص رحمه الله په نسبت باندې هغه واجب دي او رسنی سلور جایز دي. ګوره جایز او واجب ترمنځ یو دا ده ځینې خلک جایز د ټکي نه بیا غلطه استفاده کوي. جایز دا معنا که ضرورت و د کنو د کفر خبره نه ده خو بهتره نه ده. جوازن هر شی چې جوازن وي کنه یعنی مت خو بل لاره ولټوه که بل لاره ونشوله نو بیا خیر ده کدام پکې راغلو نو بیا جایز ده دوره غټه خبره پکې نه ده خو بهتر او اولا پکې نه ده. خو خبره د جواز واچي ځینې علما وایي چې دغه څلور سکتې واجبي دي او دا څلور سکتې چې دي هغه جایز دي. صحیح شو. نو دلته اوس هغه بیانوي چې دغه څلور سکتې چې جایز دي او چونکې سکته کې د سا اخیستلو نه علاوه نور ټول احکام د وقف جاری کیږي. ټول احکام د وقف جاری کیږي. یوازې یو مسله پکې پاتې کیږي چې هغه څه ده سا نه ماتول. دې لپاره په عوجن کې به سکته په تنوین باندې نه کیږي بلکې تنوین به په الف سره بدلیږي. په هغې باندې به څه کیږي لکه څنګه چې په وقف کې موږ څنګه وایو عوجا وایو که نه. عوجا کې وقف موږ وکړو او چې کله موږ سکته کوو بیا به وایو چې عوجا قیما. صرف فرق به همدومره چې سا به مو نه یې ماته کړي. د وقف په صورت کې به عوجا باندې به دغه تنوین په الف باندې بدل شي او سا او آواز به دواړه مات شي. او که چېرته سکته کوئ نو عوجا تلفظ به یو شی ده خو یوازې آواز به قطع کېږي او سا به نه ماتېږي. او په همدې وجه وقیل من راق او کله بل رانه کې ادغام نه کېږي. دې لپاره که تاسو وګورئ نو من راق کې هم د نون ساکن نه وروسته را ده او بل رانه کې هم د دلته ادغام متقارب ده په یو مذهب سره او متجانس ده په بل مذهب سره. د امام فراف مذهب باندې دا متجانس ده ځکه خو یو مخرج ګڼي کنه نو دا هم ادغام ده. نو دلته هم د ادغام په وصل کې کیږي او سکته په حکم کې وقف کې ده. نو که چېرته وصل کوي نو بیا به ادغام کوي نو چې سکته کوي نو بیا دا د وقف حکم ده چې دا به ساکنېږي. دومره خبره کوي چې دغه شان که چېرته په یصدر الرعا باندې سکته وکړی شي نو د وقف په شان دی حالت کې هم حمزه هم ساکنه لوستل پکار ده. یصدر الرعا وقف کوي که نه وقف کې حمزه څنګه وي ساکنه وي او که سکته کوي نو بیا به هم حمزه ساکنه پاتې کېږي. یصدر الرعا و ابونا یعنی آواز به قطع کوي او سا به نه قطع کوي او مخکې کلام به څنګه شي شروع شي څنګه چې د وقف تعریف ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.